بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا صدق الله العظيم. الله جل شانو فرمائی لیسا ندی بأمانیکم ستاسو بخواہشاتو باندی ولا امانی اہل الكتاب او نه د اهل کتاب بخواہشاتو باندی من یعمل چاچه عملو کو سوءا بد یجزا سزا بوتور کلشی به دغه عمل ولا یجد او دین بأنمومی له د خپل ځان دپاره من دون الله ما سوا د الله نه ولیا دوست ولا نصیرا نسوک مددگار. الله جل شانو فرمای چې دین دا د خواهش نوم نه دی بلکې که چا ښه کار وکړو هغه ته به ښه بدله میلاویږي چا بد کار وکړو هغه ته به د هغې سزا میلاویږي بیا به د قیامت په ورځ د ده نه څوک دوست وي نه څوک مددګار بلکې ده سره به خپل ایمان او اعمال صالحه ځي. دې آیت مبارکه کې الله جل شانه د یو سبق تذکره کوي. لومبه یو واقعه بیا موږ به ورته شان نزول ووایو چې په هغې تاسو پوه شئ د آیت په مطلب باندې پوهېدل بیا ډېر اسان دي. هغه دا چې الله جل شانه فرمایي چې د مسلمانانو یوه ډله هغه د غیر مسلمو سره لاندې وته. غیر مسلمو کې درې قسمه خلک یهودیان عیسایان او مشرکان. د درې قسمه خلکو سره مسلمانانو په څه خبره باندې چیړ وکړو. هغه خبره ده چې یهودیان او عیسایان ووي چې نحن ابناء الله و احباؤه مونږ د الله جل شانه خپلوان یو مونږ ته به الله سنوي. یا یهودیانو دا خبره وکړه او عیسایانو چې وقالو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى صرف عیسایان او یهودیان به جنت ته داخليږي بس. یا درېمه خبره هغه یهودیانو کړې وه چې وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدوده مونږ یو څو ورځې د سخي عبادت کړی بس الله به د هغې سزا مونږ له راکوي په جهنم کې 40 ورځې یا 7 ورځې یا ارسو مختلفو روایاتو مطابق دغه سزا به مونږ ته میلاویږي نوره سزا مونږ ته نشي میلاویدی. دا خو د یهودیانو عیسایانو خبرې وي. بل طرف ته د مشرکانو هم یو خبره وه. مشرکانو به وي چې مونږ د دې بوتانو عبادت کوو یا د خپلو پیغمبرانو عبادت کوو. کم چې په اهل کتابو کې مشرکانو د خپلو پیغمبرانو عبادت کوو شرک کوو یا د بوتانو عبادت کوو نو هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا بوتان به د قیامت په ورځ زموږ سفارش کوي. دا د ټولو خبره ذکر شوه. الله جل شانه فرمایل چې لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب په دې خواهشاتو باندې هېڅ څه نه کېږي دا تاسو چې څه وایې بلکې من یعمل سوءا یجز به چا چې غلط کار وکړو د هغې سزا به میلاویږي که هغه یهودي دی که هغه عیسایي دی که هغه یو مشرک دی که هغه مسلمان دی. یو بله واقع چې دا آیت مبارکه به ډېر فټ راځي چې د یهودیانو عیسایانو د مسلمانانو سره یو بحث شو او په هغې کې دا تذکره وشوه چې یهودیانو عیسایانو مسلمانانو ته وی چې نبینا قبل نبیکم و کتابنا قبل کتابکم مونږ ډېر زیات چوت خلک یو ستاسو نه ولې زموږ پیغمبر هم ستاسو نه مخکې تېر شوی زموږ کتابونه هم ستاسو نه مخکې تېر شوي. نو اوس هغه خبره وه چې وایي فقلت الفضل للمتقدم ما وایي چې کوم سړي مخکې جړلي دي بس د هغه فضیلت دی نو پهلے آئیے پهلے پائیے څوک لومبی راغله بس د هغه کار برابر دی. نو دی وی چې موږ مخکې راغلي وو زموږ مزید دي زموږ کتاب هم مخکې او زموږ پیغمبران هم مخکې. الله جل شانه فرمایل چې داسې نه ده. مسلمانانو یو خبره کړې وه د هغې په مقابله کې
مسلمانانو وی چې نبینا خاتم النبیین زمون پیغمبر اخیری پیغمبر دی او کتابنا ناسخ الکتب او زمون کتاب ټول کتابونه منسوخ کړي او وی چې مونږ په خپل کتاب هم ایمان راوړې تاسو په کتابونو هم ایمان راوړې تاسو په خپل کتاب ایمان راوړې دي خو زموږ په کتاب ایمان نه راوړې او په خپل پیغمبر مو ایمان راوړې خو زموږ په پیغمبر ایمان نه راوړې او موږ تاسو په پیغمبرانو په کتابونو په دوانو ایمان راوړې نو مونږ غوړه شو الله جل شانو فرمای اسه دا د دلایل د انبار ملګوي صفا قصدا چې لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب کستاسو خواهشات تی او که د اهل کتاب و یهودیان و عیسایان و خواهشات تی دی اس حیثیت نشتا دین د خواهشات نوم نه ده فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى خواهشات کنټرول ساتلو ته دین وای خواهشات باندې عمل کول دې ته دین نه وای پوهیږي لیس بامانیکم ندی ستاسو دا خواهشات ولا امانی اهل الكتاب او نه د اهل کتاب خواهشات من یعمل سوء ان یجزا چې غلط کارو کو داغه سزا به ته ملاوي څوک دانشي ویل چې يهودي هم جنت ته وزم بي حساب بي کتاب عیسائی هم یا مسلمان هم جنت ته بي حساب بي کتاب زمنا امام رازی رحمت الله علیه معنی کړل لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب درې معنی کړی دي امام رازی رحمت الله علیه لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب لومبه معنی کړي لیس الاستحقاق بالامانی وانما الاستحقاق بالايمان والاعمال الصالحه د جنت مستحق هغه سړی نشي جوړې چې په خواهشات وربسي انا په خپل خواهشاتو په بنا باندې د خپل خواهشاتو په بنیاد باندې څوک جنت تتلی شي او د الله رضا موندلی شي بلکې وانما الاستحقاق بالايمان والاعمال الصالحه بلکې د جنت مستحق خو هغه سړی ګرځي چې هغه ایمان راوړي او اعمال صالحه ويږي دویم یو معنی امام رازی رحمت الله علیه کړل دا هغه چې لیس وضع الدین علی امانیکم چې د دین د بنیاد چې دلې شوی د دین تقرری چې شوی قران او حدیث چې راغلي دي یا څومره ادیان چې هغه حق دینونه دي او زموږ مخ کې تیر شوی د قران او د حدیث نمخ دین اسلام نمخ نو د هغه تقرری هغه په خواهشاتو باندې نه شوی چې د انسان خواهش سوی بس هغه ته دین وایي وایي په دی باندې بلکې چا چې نیک عملو کو جنت او چا چې نیک عملو کو نچرتا جهنم چا چې ایمان راوړي جنت چا چې ایمان نه راوړي جهنم پوهیږي په دی باندې نو لیس وضع الدین علی امانیکم استاسو په خواهشاتو من الله جل شانو د دین تقرری نه کړی دین بنیاد نه دیګدل بلکې مې یعمل سوء یجزا به چا چې غلط کار کړي سزا ورکړي الله جل شانو او درېم معنی امام رازی رحمت الله علیه هغه کړی دا لیس الثواب والعقاب بامانیکم چاته ثواب ورکول او چاته سزا ورکول دا د خواهشات نوم نه دی بلکې چا چې نیک عملو کو ثواب ایمان راوړو ثواب چا چې ایمان راوړو او اعمال درست نو عذاب دا د دین دا قانون دی دین اسلام الله جل شانو فرمای لیس بامانیکم لیس نه د دین بنیاد بامانیکم تاسو په خواهشات باندې یا نه د جنت استحقاق ستاسو په خواهشاتو باندې ولا امانی اهل الكتاب او نه اهل کتاب په خواهش باندې مې عمل سوء ان چا چې غلط کارو کو یجزا به یجزا سزا به ورکړی کیږي به د دغه عمل په وجبان ولا یجد کله چې د غلط عملو کی او بیا الله دل سزا ورکړي نو په دغه وخت کې د الله جل شانه نماسیوا به دبل څوک دوست هغه جوړ نشي نو پکار د چې انسان د مخ کنه الله جل شانه خپل ځان د پاره دوی فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا پکار د چې انسان د مخ کنه الله جل شانه سره دوستی جوړ کی مرګرتیا جوړ کی محبت هغه د الله جل شانه سره دی بیا کار کیږي دسه پاوا باندې کار نه کیږي د سکینه بس الله جل شانه غفور رحیم بیا الله جل شانه غفور رحیم نه د شیطان امام غزالی رحمت الله علیه کتاب لیکلی دی هغه کتاب اگر دی بار کې دی چې دا شیطان خلق په مختلفو طریقو سره دوکه کوي
او د شیطان ډیر خطرناک چالونه دي هغه ټولې پکې ذکر کړي وړه رساله ده نو یو پکې دا خبرې د دې خبرې تذکره کړې وي ډېر مسلمانان په دې دوکه کېږي چې الله غفور رحیم ذات ته مونږ به وبخي وایي چمړه به دې واړئ صبر وایي دا به بیا فرعون هم وایي چې الله غفور رحیم ذات ته بس ما به وبخي بیا به قارون هم وایي ما به الله جل شانو وبخي غفور رحیم ذات دی داسې نه ته په قصد په غلط کارونه کې او په قصد په سر ودرېږه او الله جل شانو به درته څه نه وایي هغه د دې دپاره دی چې انسان دی کله ناکله غلطي کېږي بس ټیک ته الله جل شانو به معاف او ستا یو اختیاري څیز دی ایمان دی او کفر دی الله تعالی اختیار درکړی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر د چا خوښه د ایمان دی راوړي چا خوښه د بس کافر دي شي خو د کفر دا سزا ده او د ایمان دا جزا ده دا ذکر شو اوس ته سوچو که چې کم یو ستا اختیار دی هغه اختیار که هغه سسته په خپل اختیار باندې کفر اختیار نو الله وستا چمړه نه اړوي نو څه به سره نه پوهېږي په دې الله جل شانو چې دا انسان نیسي دا په خپل اختیار باندې نیسي چې الله جل شانو دله اختیار ورکړی او دی د هغه اختیار غلط استعمال کوي نو الله جل شانو فرمایي چې ولا یجد له دی به ونه مومي د خپل ځان دپاره من دون الله ما سوا د الله نه ولیا دوست ولا نصیرا نه څوک مددګار بس په ګوزه یو آیت کافي دی ښه پرون ستاسو نه ما تپوس کو پرون خو اسلام آباد کې وم زه بله ورځ چوټي وه ښځه هغه ورځ یادې کومه ورځ چې اخري درس شو پرون تا نه ما تپوس کو ستاسو نه ما تپوس چې ښځه نوکري یا کاروبار کولی شي که نه نو تاسو وی چې ضرورت په وخت کې کولی شي او که ضرورت نه یې نشي کولی اوس که ضرورت نه او دا کاروبار یا نوکری کوي او بهر ګرځي شریعت ته دې باره کې څه وایي دا ملعونه دا ښځه شریعت په نظر کې دا ګناهګاري په خپل هر قدم باندې تباه ده شریعت 100% خلاف کارونه کوي دا باروزي شریعت ته دې اجازت نه جي ضرورت دقه ته وایي ضرورت دغه ته وایي چې یاره یا د دې ضرورت یا په معاشره کې د بل چا ضرورت ډاکټر دا نو ډاکټر هغه خو د قوم خدمت کې لګي اوس که هغه نه بیا سړي له بوزي دا زنانه هغه خو ناروا دي نو د هغې نه ښه ده چې دا کې دا ضرورت دی هغه خپل ضرورت نه یادوي عام ضرورت چې یاره د څه د وجې نه انسانان په تکلیف کې مبتلا کېږي دغې ته ضرورت وایي پوهېږې په دې باندې دې ته بیا مستی وایي چې ضرورت نه وي دې ته څه وایي مستی او ښځه خو به بار مستی نه کوي که نه او د کور څیز دی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى سورة احزاب کې الله جل شانو فرمایي د جاهلیت د خلکو په شانتي بهر مه ګرځئ په کور کې کښېنې لګي په لاک ډاون کې تنخواګانې او د سکول فیسونه وغیره دا اوس ادارو والا اخلي د دې شرعاً او قانونا څه حیثیت دی ګوره دا مونږ چې میاشت په میاشت سړي ته تنخوا ورکوو که نه یا فیصلو دې ته اجرت خاص وایي اجرت خاصه خاص اجرت ورته وایي او دا کم سړی چې په دې کې انګیج دي دې ته اجیر خاص وایي مطلب دا که دې کار کوي او که کار نه کوي د تنخوا به اوړي پوهېږئ د سکول استاز دی نن په څه وجه باندې د کارونه کو نو دی اجیر خاص دی د څه عذر په بنیاد د کارونه کو نو دنه به دغه تنخوا نه کټ کېږي ځکه دی خاص اجرت والی دی یو عام اجرت والی هغې ته اجیر عام وایي یو خاص اجرت والی اجیر عام دا مطلب دلته دیاړي مار دی نه که هغه دیاړي نه کوي نو څوک ولې پیسې
نه ورکوي او یو خاص اجرت والی چې هغه ستا سره په یو اداره کې په یو ځای کې انګیج دي باونډ دي او بل ځای ته هغه نه ځي لکه د سکول استاز د سکول استاز خو په دې میاشت کې تا نه چېرته ځي نه که یو ورځ چوټي وکړه د دې دا مطلب نه دی ته به د تنخوا کټ کړي دا اجیر خاص دی که دی کار کوي که کار نه کوي د تنخوا به اوړي نو اوس د سکولونو او د داسې ادارو چې په هغې کې یو سړی مکمل باونډ وي لکه په دې کې د تنخوا او د فیس مسله راشي نو د شریعت حکم دا دی چې د مخکې نه دا وایي چې یاره د چوټیانو پیسې به مونږ ته میلاویږي یا مونږ به ورکوو لکه سکولونه داسې که چوټیانې وي نو پیسې به داخلې پرایویټ سکولونه او د سرکاري سکولونو ترتیب دی چې یاره که استاز دا 3 میاشتې چوټیانې وي نو تنخوا به ورته میلاویږي د پرایویټ سکول استادان دي نو هغې خو باونډ دي بل کار نشي کولی نو 2 میاشتې چوټیانې دي نو هغې به هغې له تنخوا ورکوي ځکه دا هغه اجیران دي چې خاص دي پوهېږې په دې باندې که مخکې نه د هغې قانون دی چې یو سړی چوټي کوي نو دونه کټنګ به ترې کوو نو بیا ټیک ده بیا ترې کټنګ کولی شي یا که د یو سکول او د ادارې قانون دی چې کم د چوټیانو ورځې راځي یا څه حالات خراب شي او په هغې کې چوټیانې شي نو د هغې تنخوا او فیس هغه به نه میلاویږي نو بیا ټیک ده خو چې داسې خبره نه شي نو دا اجیر خاصي او دوی تنخوا به میلاویږي او دوی دا چې کوم فیس دی هغه به میلاویږي ښه او بل د قانونا تاسو خبره وکړه په دې کې یو سوال چې یاره د دې قانون څه حیثیت دی نو ما ته چې څومره معلومات دي هغه خو دا دي چې یاره د پرایویټ سکولونو خصوصا د سرکاري خو څه مسله نشته هغې ته تنخوا میلاویږي او د پرایویټ سکولونو د هغې سره حکومت زما په خیال چې دا خبره کړې ده دا چې څونه ما ته علم دی اخوا ما ته علم نشته چې نوي د هغې خبر څه دی خو هغه زړه خبره چې کومه ما ته معلومه نه هغه ده که یو سړی نقد فیس ورکوي د دې کرونا د ورځو د دې کم چوټیانې چې وي پرایویټ سکول له فیس ورکوي نقد نه هغه به ډسکاونټ کوي 20% او که نه چېرته په قسطونو کې ورکوي نو بیا به 10% هغې څه کوي ډسکاونټ به کوي دومره پورې ما ته معلومه نه دا ښه طریقه ده بس داسې مسایل داسې د یو بل سره په رعایت باندې حل کېږي ښه دا خبره یو سړی هغه په غلا کې مشهور دی د هغه نه یو څیز اغستل په پیسو باندې دا روا دي که ناروا دي چې تا ته پته ده چې دی غل دی هغه څیز چې تا ته ګناهګارېږي امام صاحب یا یو عام سړی په جومات کې دننه سایکل یا بایک وغیره هغه پارک کولی شي که نشي پارک کولی بالکل ناروا دي د جومات په حدودو کې پارکینګ ناروا دی ناجایز دی د جومات بې ادبي ده ښه او که د پارکینګ دپاره په هغې کې ځای جوړ نو بیا درست هلته ودرولی شي او مسجد چې کوم حدود دي په هغې کې به نه ودروي دا بې ادبي ده زمونږ مشر ورور دی هغه په بهر ملک کې دی هغه په پټه باندې په بینک کې ځان له پیسې ږدلې وي مونږ ته بیا دا وي چې ما سره پیسې نشته اوس ځان له په پټه باندې کور هم اخیستی کاروبار هم دی او مونږ 2 کشران وروڼه مونږ به دلته د پلار کاروبار چلو اوس چې د تقسیم خبر راله نو آیا پلار مونږ له سیوایي حصه راکولی شي که نه او آیا د دغې رور چې ځان له کور هم جوړ کړی خپل کاروبار هم دی د ده په میراث کې حصه کېږي که نه ګوره پلار ژوندی دی پلار هغه خو دوکه کړې دا ګناهګار دی په خپل ځای باندې دوکه خو دوکه یې هغه په هغې ګناهګار شوی دویمه خبره چې پلار ژوندی دی نو د پلار حق دی چې دا مال چاله ورکوي ورکولی شي ځکه دا د هغه څیز دی په ژوندینې باندې چې پلار څنګه تقسیم کوي هغه شانتې کولی شي ځکه د هغه مال دی زما مال و دولت دی چې زه چاله ورکوم په دې کې د چا څه کار دی کومه چې د درېیمې حصې وصیت دی هغه په هغې حالت کې دی چې د مرګ کله رانږدې شي نو د وصیت بیا کېږي په درېیمه حصه کې به جاري کېږي هغه وصیت دی هغه د مرګ ته نږدې ورځې د هغې خبره ده نور چې پلار هغه ټیک ټاک دی او دی اوس تقسیم کوي نو خپلو کمو بچو له چې څنګه حصه ورکوي ورکولی شي یوه د ده اختیار دی دویمه خبره که اوس پلار چېرته مړ شو نو دغه ستاسو یو شانتې رور دی او ده ته به برابر حصه په دې کې میلاویږي ښه دا تاسو نشئ محرومه کولی پلار یې محرومه کولی شي خو تاسو یې نشئ محرومه کولی مونږ 2 کسان یو ملګري یو په 1 کروڑ باندې مې پلاټ اخیستی و 50-50 په هغې کې شریک یو اوس زما هغه پارټنر هغه ما ته وایي چې دا نیمه حصه په ما باندې په 15 लाख روپۍ منافع باندې راخرڅه که آیا زه په خپل شریک باندې په 15 لک روپۍ ګټه باندې دا پلاټ دا یو حصه خرڅولی شم که نه شم خرڅولی شي اول تقسیم وکړه بیا خرڅ که دا ښه طریقه ده
اول تقسیم کوي دا ستا دا زما بیا په ورخرڅ کې نقصان نه دی. فیسبک اور ټیک ټاک باندې ټیک ټاک اوس هم چلیږي اے طریقې دي. فیسبک او ټیک ټاک باندې کله ناکله د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اقوال خلق نقل کوي. دا واقعي د حضرت علی صاحب اقوال دي، اکثر دروغ دي. دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ صحیح اقوال هغه یو کتاب د نهج البلاغه سید شریف رضی رحمت الله علیه لیکل او د شیعاګانو انتهایی خوښ دی هغه کتاب. اب هغه کې سید شریف رضی صاحب وایي چې ما د حضرت علی صاحب تمام خطبه، تمام خطونه او تقریرونه او د هغه اقوال مې را جمع کړي، 4 جلد کې ما سره پروت دی. او استاد مولوی صاحب د الله جل شانو بخي د بابړې په جمعات کې چې امام صاحب هغه زمونږ والد صاحب له ایز ا گیفت ورکړو 4 جلد دی نهج البلاغه. هغه د بلاغت یو کتاب دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عربي داسې زبردست و چې دا هغه زما په خیال چې دا هغه غونته کې چوت کتاب په عربی کې بل نشته. دا خطبی دی پکې، دا تقریرونه دی پکې، خلکو ته چې خطونه لیږلي دي هغه دی پکې. هغه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اقوال دي او د هغه اردو کې ترجمه هم شوې ده، ملاوی کی ترجمه. زه لس کاله مخکې کراچۍ کې ما لیدلی و په یو لایبرري کې چې هغه کتاب پروت د هغې ترجمه په اردو کې شوی و. په عربی کې په هغې باندې پوهېدل ډېر زیات ګران دي، هر څوک مې نه پوهېږي. او که څوک یې خوښوي بس ځان له چېرته والي حضرت علی رضی الله تعالی د اقوالو په نوم باندې یو کتاب شته په اردو کې. او دا کم چې دا خورېږي را خورېږي په دغه باندې که نه فیسبک وغیره باندې دی اکثر دروغ وي. ښه حوالې هم ورسره لاندې دروغ ورکړي. مونږ لاندې حواله ورسره د ګوره کتاب دی او صفحې نمبر دی او هر څه دي، هغه دروغ یې اکثر. سعودي عرب مؤذنین چې کله اذان کوي نه هغه الله اکبر الله اکبر یعنی پرا د پاسه پیش وي الله اکبر الله اکبر. او زمونږ مؤذنین الله اکبر الله اکبر وي د را د پاسه زور وي. صحیح طریقه کوم یو ده؟ دا اختلاف ته د علماو په خپل منځ کې په دې مسله کې د نحویانو او د فقهای کرامو او د قاریانو اختلاف ته په دې کې چې الله اکبر ویل پکار دي که الله اکبر ویل پکار دي. کوم چې عرب دی الله اکبر وي رو الله اکبر کوم چې خصوصا فقهای احناف حنفی مذهب والا هغه داسې وي الله اکبر. نو زیاته بهتره طریقه د احناف په نسبت باندې ده چې د را د پاس زبر وي، د را د پاس الله اکبر دا په اذان او په اقامت کې په نور ځګونو کې نه، صرف په اذان او په اقامت کې. او د هغې دلیل لري چې دا د نبی علیه السلام د دور نه داسې منتقل شوی دی چې را د صحیح خدا دی چې د نحوي قاعدې مطابق کوګو نو اکبر ټیک دی را د پاسه پیش نحوي قاعده خدا ده. خو چونکې اذان منتقل شوی مسلمانانو ته داسې دی نو مونږ یې ځکه داسې وایو. صحیح ده. او هغې چې کوم عرب دي نو هغې اکثر الله اکبر وایي نو هغې وي دا نحوي قاعده ده چونکې نو مونږ په هغې باندې عمل کوو. ګرامر ده عربی داسې دی نو دواړه ټیک دي، څه نقصان نشته. خو زمونږ په نسبت باندې بهتره دا ده چې الله اکبر مونږ وایو. د اذان او اقامت په منځ کې څومره فاصله پکار ده؟ د اذان او د اقامت په منځ کې یعنې د جمع په منځ کې جمع ودرېږي، د دې په منځ کې دونه فاصله پکار ده که یو سړی مونځ کوي چې هغه مونځ ختم کړي نفل کوي. مطلب ده که یو سړی هغه قضای حاجت کوي نو دونه وخت ورکول پکار دي چې هغه پکې قضای حاجت هم وکړي او د هغې سره اودس هم وکړي او مونځ له ځان راورسوي. پوهېږئ په دې خبرو باندې؟ نو دومره وخت ورکول پکار دي. مطلب دا دی د 15 منټ نه واله نیمه ګنټې پورې وخت هغه ورکول پکار دي. ښه د هلکانو سره فیمیل په کالج کې یونیورسټۍ کې څنګه دي؟ د هلکانو سره په یونیورسټۍ کې فیمیل څنګه دي؟ دې ته کو ایجوکیشن وایي. دا سیز روانه دی، درست نه دی. دې کې د پردې خیال نه ساتلی کېږي. لومبۍ خبره خو پکې دی باید داسې کالجونه یونیورسټۍ هم شته چې په هغې کې د پردې داسې اهتمام وي، ځان له سیکشن یې زنانو ځان له سیکشن یې د هلکانو. نو هغې کې اوس قباحت نشته. خو البته داسې دا کو ایجوکیشن په یو کلاس کې ناسته او ګپې شپې او بیا د هغې نه پس د کلاس د وټساپ ګروپ جوړول او د هغې نه پس بیا یو بل ته په پرسنل میسیجونه کول او دې ته خبر راورسي. دا یو حقیقت دی چې په دې مسله کې د ټولو نه زیات کردار زمونږ د پروفیسرانو د لیکچرانو او د استادانو دی. د ماحول په دې بېحیایۍ کې د سکول او د کالج او د یونیورسټۍ په دې بېحیایۍ کې د استادانو لیکچرانو د پروفیسرانو لاس دی چې هغه دا بېحیایي خورئ.
ډېر په معذرت سره وایم هغوی څه وایي جي یو داسې مونږ له سټډي پکار د کمباین سټډي نو هغه مونږ به یو بل سره څیزونه شیر کوو نو یو ګروپ په جوړ کړو د وټساپ نو بیا چې د ګروپ جوړ شي د وټساپ ټول هلکان او جینکۍ پای کې مکس یو بل څیزونه شیر کوي کمباین سټډي کوو د هغې نه پس هلته لاړ شي او د یو بل پرسنل نمبر یې پیدا کړي او بیا په پرسنل یو بل ته میسجونه کوي د هغې نه پس چې د هلک او د جینۍ تعلقات جوړ شي نو بیا ته بل څه جوړ شي نو دا ښه کار شو که بد کار شو دا نقصانات یې دي پوهېږي ما ته پته ډېر خلک وایي چې یاره دا مولا داسې تنګ نظره شانتې دی دا خبره وکړه خو تاسو ته پته نشته زه تاسو ته 2019 ریکارډ ویم په 2019 کې 2000 پروفیسرانو او لیکچررانو د خپلو سټوډنټانو سره ودونه کړي په پاکستان کې 2000 پروفیسرانو او لیکچررانو د خپلو سټوډنټانو جینکو سره ودونه کړي دي دا داسې یو رشته ده که نه دا نه چې نکاح د دین نه کېږي یا شریعت کې دا ممنوع ده خو لږ انسان د خپل ځان سره سوچ وکړي چیرې یو ماشومه هغه زما سټوډنټ ده او زما د بچي په ځای ده زه حیران دا یم چې د نکاح څنګه د هغې سره کوي دا نه یم چې شرعاً ممنوع ده نه څه ناروا ده خو د استاذ او د شاګرد د هغه چې کوم تعلق یې هغه داسې لکه د پلار او د بچي په شان دی او قصه مونږ دې ځای ته ورسوله دا زما په خیال چې نقصان دی کېدای شي زه غلط یم نو ما ته پکې څه فایده نه ښکاري فایده پکې ډېره کمه ده او نقصان داسې دا انساني عقل نه وي چې په یو څیز کې لږ شانتې فایدې او ډېر پکې نقصان وي هغې یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس دا خلک تا نه تپوس کوي نبي علیه السلام د شراب او د جوارې باره کې ته ووایه چې په دې کې قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس د دې فایدې هم شته د شرابو او د جوارې او د دې نقصانات هم شته هو اثمهما اکبر من نفعهما د دې د فایدې نه زیات د دې نقصان دی ځکه الله فرمایل چې شراب حرام دي جواري حرامه ده فایده پکې شته نو هر یو څیز چې په هغې کې لږه فایدې دي دا مطلب نه چې دا به ته کې بس کو چا سوال یې وکړې بل په مونږ باندې ټول نه غټ محنت خدا کېږي چې دا مسلمان دا بې حیا شي او مسلمان چې کله بې حیا شي دا بیا بې غیرته شي غیرت ته ختم شي چې غیرت ته ختم شي نو بیا کافر ته د وال ډېر اسان شي دا قدرتي خبر ده الله جل شانو چې د بې حیا نه منع کوي که نه د دې وجه دا ده چې انسان نه غیرت ځي چې دی کله بې حیایي شروع کړي او چې دی څومره حیادار دی کې به غیرت دومره سیوی د صحابه کرامو غیرت ولې سیوه حضرت عبدالله ابن حذافه چې کله غیر مسلمه خلکو هغه به جیل کې واچو که نه عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې هغه د یو دستې مشر مقرر کو حضرت عمر چې ته لاړ شه تقریبا رومیانو مخې له چې هغه لاړو رومیانو ونیو ورته وی دین اسلام پرېږده او عیسایي شه هغه ورته دا نشي کېدی بادشاه ورته وایي چې زه به تاله خپله لور درکم خو ته عیسایت قبول کا او ته اسلام پرېږده هغه ورته دا نشي کېدی هغه ورته وایي زه به د خپله نیمه بادشاهي م ورسره درکمه خو ته اسلام پرېږده عیسایت قبول کا عبدالله ابن حذافه ورته وایي نشي کېدی داسې مونږ خو په 2 روپۍ خپل ایمان خرڅو دا زمونږ غیرت دی هغه داسې و بیا چلو شو یو بهترین ښکلې جینۍ وکته او هغې راوسته عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه څو ورځې بند کېنو په کمره کې او هغه جینۍ ورسره دننه پرېښوده په بنده کمره کې بې حیا جینۍ وه او هر څه دروازې پسې بندې کړې او 3 ورځې تېرې شوې خوراک یې وله ورنکو څښاک یې وله ورنکو عبدالله ابن حذافه له او جینۍ ورسره پرېښې وه 2 ورځې پس جینۍ راووته ورته یې ظالمانو دا هم د انسان سره بنده کړی یم که دا هم د ګټې سره بنده کړی یم هغه خو 2 ورځې وشوې ما ته یې بره نه دي کتلي 2 ورځې وشوې ما سره په یو کمره کې ما ته بره نه ګوري نه هغه له زه څنګه دعوت ورکم بې حیایۍ طرف ته هغوی تر الر کړه په 3 ورځ حضرت عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی ډېر کمزوری شو او نږدې وه چې بېهوشه شوی و نو خوراک یې وله راوړو خوراک یې وله شراب راوړو د خنزیر غوښه یې وله راوړه هغه چې هغې ته وکته وایي داسې دا شراب دی دا د خنزیر غوښه ده
او زه نه خورم مال شریعت اجازت راکړی چې فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه د خپل ضرورت او د ژوند لپاره کلکشن حرام استعمال کې هیڅ نقصان نشته ضرورت ته مري خو زه بیا هم په عزیمت باندې عمل کوم او دې له ګوتې نه وړم زه دې مړ شم خیر دی بیا وله خوراک راوړو خوراک یې وله ورکو بیا ورته وي چې تا مونږ پرېږدو خو په یو شرط باندې هغه وایي زما پرېښودل دونه ضروري نه دي زما سره چې دا نور صحابه کرام کم موجود دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم که دا ما سره پرېږدي نه زه تیار یم ګینې زه تیار نه یم زه دې مړ شم خیر دی خو صحابه به پرېږدي زما سره وایي ټیک ته دا به هم د سره پرېږدو غیر مسلمه بادشاه ورته وایي زما تندی به ښکلی نو ده سوچ کړی دی چې یو طرف ته غیر مسلمه دی دا د هغه عزت دی خو بل طرف ته سوچ وکړو چې جناب محمد رسول الله تمام صحابه کرام بچ کېږي نو بادشاه ته وایي ټیک ته ستا تندی ښکلوم د صحابه کرامو د وجې نه راغې تندی وله ښکل کو عبدالله ابن حذافه عبدالله ابن حذافه لاړو د صحابه کرامو سره حضرت عمر ته پته ولګېده چې یاره حضرت عبدالله ابن حذافه د صحابه کرامو د خلاصي دپاره د یو کافر تندی ښکل کړی دی حضرت عمر د استقبال لپاره د مدینې منورې نه بار راووتو او چې څنګه راورسېدو حضرت عمر ورغې وړومبی د حضرت عبدالله ابن حذافه تندی ښکل کو دا غیرت وکړه صحابه کرامو په نوم باندې حضرت عمر نن ستا تندی ښکلې دا غیرت و صحابه کرامو مونږ په 2 روپیا باندې خپل ایمان خرڅو سړیا صلی الله تعالی علی خیر خلق